او که خدای پاک کامیاب نو مړه د نورو د لسه کړو چې زه بېله وکړم غلا زه نه کوم جوارګر نیم چرس پوډر نه خرڅوم چونکې زه اوس کیسان ته ولاړ یم دا نور سیټونه خو د خلکو بند کړي دي خو دا کسان سیټ پکې فارغ دی نو د دې طرف خو د الله پاک خیر کړي چې نښه به سره کوي ډولکۍ راني کې په آخر عمر مې ونه شرموي زه د سراج الحق صاحب د تره زوی یم اگر زما دې بدن کې به تاسو هم ګورئ چې چونکې ګیره کې په ټوپۍ کې په ډیکوریشن کې زه د هغه په شانت یم خو چونکې غریب یم نو اوس په دې علاقه باندې ولاړ یم د ډاګی شاه باچا کلی خانداد میر کلی د بن اسرائیلو ته ولاړ یم دې طرف ته او که خدای پاک کامیاب کړم نو مړه د نورو د لسه کړو چې زه بېله وکړم خو دا نالۍ دي داسې م پخې دي او تاسو د بجلۍ بیل ورنه کړم د ګیس پسه ورښئ کونډې اچوئ خدای م تباه کړه په ایماندارۍ دا خو سهولت ناجیزه ده خو چونکې بینه به هر حال تاڼې ته چا به بیلو کې بولته نو دا لږ به درځي را خلاصوي به م کونډې اچوئ دا ستاسو زوړ عادت دی او ګیس ته ګوره نه کونډه لګي نه ورته پیپ لګي دا کار به بیخي د خیال نه وباسئ نه یې کولی هسې به پیپونه راشي خو بیا به داخلي هم دسه څه نه وي داسې کار دی دا نالۍ مالۍ دا کار او زمونږ کوم ګاډي دي مړه کې پیزي او نښه یې څه درکړې او نښه چې کوم دی نو نښه خو یې لاره اوسه پورې نه ده راکړې خو پوردګار دې خیر کوي چېرته ډولکۍ رالېکي یا بل څه یا بل څه توری موری خو ما ورته ویل چې ما له به قوله نښه راکړې او دلته یو څو کسان دي هسې کرس ته خو دغه نه کوي زما دلته یو کس ما له وختي غاړې م ورکړې چای مې پې اوس کړ د هغوی نه مې تپوس وکړو مهاجر وو زمونږ ګاونډیان دي او مطلب دا دی چې دا لارې کوڅې دا خو زما کار دی ما مخکې هم دا غلا کړې ده اوس ته هم کوم او د نورو د لسه کړي مړه چې زه بیا دله وکړم ای ګوره میټرې بندوله بجلی کونډې اچول دا زما په اختطاف یو مفت دي او د ګیس هغه کاتره څه ځکه نشم کړی چې هغې ته نه کونډه لګي هغې له به ډېر پوخ کار کوي د هغې ډېر اول ګیس شته نه په پیپونو کې نو دا شته که چې چا غریب مړو نه غرو ته ناست دي خشا کړي پروین ماما دی او که ګیس کم راکم نو زموږ په کلي کې د ګیس یو ګریډ شته پرویز نوم یې دی خو ډېر ګیس اوسه دی هغه نه به د ګوپیان ورځې دوه ګوپیانو پرېغوړه دا واته کړي کور کوي وسلام خفه نه شئ رونو